پر پاکستاني پوځ برید کې 20 پوځیان هلاک شوي او تر 10 زیات ټپیان شوي دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه خو مهم خبر ته. د بلوچستان ایالت چارواکو ویلي چې په ژوب ښار کې د جولای په 12مه نیټه د پاکستان په پوځي پسته برید او د برید په غبرګون کې د پوځ عملیات پای ته ورسېدل. د ژوب ښار مرستیال کمیشنر عظیم خان ککړ رسنیو ته ویلي چې په دغه برید کې د پاکستان د پوځ نه سرتیري او 15 وسلوال برید کوونکي وژل شوي او په خبره یې چې 14 نور پاکستاني پوځیان ټپیان شوي دي. ککړ وړاندې وویل چې په دغه پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون 15 ملکي وګړي هم ژوبل شوي دي او د پیښې په اړه د مهال پلټنې روانې دي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویلي چې دا د دوی زمینی ډلې چې تحریک جهاد پاکستان نومیږي دغه برید ترسره کړی او په برید کې د 20 پاکستاني پوځیانو د مرګ او تر 10 زیاتو د ټپیانو ادعا وکړه. د یو بل خبره له مخې په همدې ورځ د جولای په 12مه نیټه د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر یا ISPR په یو بیان کې په ډیره بکټي سیمه کې په پوځ باندې د یو بل برید خبر ورکړی چې په وینا یې 3 پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي. بیان زیاتوي چې د پوځیانو په ډزو 2 وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. BRA د بلوچ ریپبلیکن آرمي ډله په یاده سیمه کې فعاله ده خو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ژوب د تازه برید په اړه چې له سهار تر ماسپښین ناوخته پورې روان و، ځایي چارواکو ویلي و چې ناڅاپي ډزو کې 15 ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. د مرستیال کمیشنر په خبره اپریشن کې د پوځي هلیکاپټر څخه هم کار واخیستل شو. د ژوب د ځایي اوسیدونکو په وینا شاوخوا د شپې 2:30 بجې ناڅاپه ډزې پیل شوې چې د سهار تر 5 بجو پورې دوام وکړ. په خبره چې د لږ ساعت خاموشۍ وروسته یو ځل بیا ډزې پیل شوې. د روانه میاشتې په 2مه نیټه د ژوب او شیراني ضلعو ترمنځ په غرنۍ د احناس سرسیمه کې وسلوالو د شپې پولیسي تڼۍ ته ننوتي 3 پولیس او یو FC عسکر یې وژلی و. پولیسو د یو وسلوال ترهګر د وژنې ادعا هم کړې وه. د پیښې پر ضد په ژوب کې احتجاجي پرلط پیل شوی، تر اوسه په 12مه ورځ هم دوام لري. یو غوښتنې لري د احنا سر د پیښې عدالتي پلټنې د وشي، د پیښې د ذمهوارو پر ضد مقدمه درج شي او د FC چیک پوسټې د ختم شي.